سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړ او صحتمند به وئ. بیا هم د یو نوي ویډیو سره ستاسو خدمت کې حاضر شوم. دغه ویډیو کې دوستانو تاسو ته طریقه ښیم چې څنګه کولی شئ په آنلاین کار کې ګټل شوې پیسې هغه که له یو ګیم څخه یي، له یو سایټ څخه یي، له یو ټلیګرامي باټ څخه یي یا له کوم بل اپلیکیشن څخه وي، څنګه کولی شو موږ هغه پیسې په ډېرې اسانۍ سره د ATM ماشینونو د لارې نغده ترلاسه کړو. راځئ ویډیو را سره تر پای وګورئ او که دغه ډول ویډیوګانو سره شوق او علاقه لرئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ. دوستانو د دې لپاره چې تاسو اوسئ له آنلاین کاروبار څخه ګټل شوې پیسې نغده کړئ، تاسو به د دې کار لپاره حساب پې اپلیکیشن ته اړتیا لرئ. تاسو باید خپل موبایل کې دا اپلیکیشن انسټال کړئ، جوړ یې کړئ او ویریفای کړئ. دا چې څنګه دی کې اکاونټ جوړ کړئ او هغه په خپل تذکره ویریفای کړئ. ما تېره یو ویډیو جوړه کړې وه چې د دې له لارې د بلک برک د تحویلي پروسه وه، خو په هغه ویډیو کې ما طریقه د اکاونټ جوړولو او ویریفای هم ښودلې. لینک یې تاسو ته ډسکرپشن کې ږدم، هغه ویډیو وګورئ، اکاونټ جوړ کړئ. کله چې مو اکاونټ جوړ کړو دوستانو، دلته به تاسو راشئ د ترلاسه کولو برخې ته. ګورئ کله چې دوستانو تاسو کم گیم کوئ له هغه څخه پیپال ته وډرا کوئ، کولی شئ له پیپاله مستقیم دې ته پیسې ولېږئ. یا هم بعضې کسان د پوینیر اکاونټ لري، یوټیوب پیسې ورته راځي، د یوټیوب نه هم کولی شي پوینیر ته، پوینیر نه ډایرکټ حساب پې ته ولېږي. بل ټیک ټاک، هغه کسان چې ټیک ټاکران دي، ټیک ټاک نه تنه وډرا پیپال ته راځي او بانک ته. نو پیپال ته تاسو وډرا کولی شئ، پیپال نه کولی شئ حساب پې ته ولېږئ. نو دغه باندې په ډېرې اسانۍ تاسو کولی شئ آنلاین پیسې دې ته راولېږئ. د لیږلو لپاره مثال پیپال آپشن انتخابوئ، دلته اندازه لیکئ څومره غواړئ پیپال نه ولېږئ. مثال لیکئ 1000 افغانۍ، 10,000 افغانۍ، هر څومره لیکئ. مثال دا مو ولیکلو، دلته تاسو ته وایي چې دومره ډالر کېږي، ستاسو له پیپال کټو. که پر مخ لاړ شئ کلیک کوئ، بس بله صفحه درته راځي، پیپال به مو لوګین کوئ او پیپال نه مو ډالر کټېږي او تاسو ته حساب پې ته افغانۍ راځي. پوینیر نه هم همدا شان دوستانو. پاتې شو بل اندا چې مثال موږ سره ټرست ویلټ یا بایننس کې هغه به څنګه نغدو. هغې لپاره دوستانو دلته کوم آپشن وجود نه لري، خو هغې لپاره هم موږ تاسو سره همکاري کوو. تاسو کولی شئ زموږ ټلیګرام کې موږ ته میسج وکوئ، موږ به تاسو ته ځینې لارې وښیو، ځینې همکاري به وکړو چې 100% تاسو کولی شئ د هغې په واسطه مثال ټرست ویلټ کې در سره پیسې یا بایننس کې هغه هم مستقیما راولېږئ حساب پې ته او دلته تاسو ته افغانۍ درشي. ښه نو دوستانو، دغه پروسې چې تاسو وکړلې، نو اوس څنګه کولی شو له حساب پې نه پیسې د ATM د لارې نغدي کړو. په څنګ کې چې کوم کارت تاسو ګورئ دوستانو، دې ته ویل کېږي FP کارت چې دا مربوط د حساب پې ده. تاسو کولی شئ دغه کارت په 200 افغانۍ باندې جوړ کړئ او دا د 8 کالو لپاره کار کوي. کله چې تاسو دا کارت جوړ کړئ دوستانو، نمایندګۍ ته لاړ شئ، د حساب پې هره نمایندګي کې دا کارت مستقیما تاسو ته په 100 دقیقو کې درکوي. سمه ده دوستانو، چې کله مو جوړ کړه دا ستاسو حساب پې اکاونټ سره وصلئ په دا شکل چې زما اکاونټ کې ګورئ. کله چې دا تاسو سره وصل کړي، تاسو کمې پیسې چې حساب پې کې لرئ کولی شئ د ATM ماشین په واسطه یې له دې کارت څخه وښکئ. هغې کار لپاره به اوس څنګه موږ دا پیسې وښکو. نو کله چې تاسو ته کارت در تسلیم کړو، نو اوس به موږ لاړ شو ATM ماشین ته، وبه ګورو چې ATM ماشین نه څنګه د دې کارت په واسطه پیسه ویستی شو. ښه نو دوستانو، زه ATM ماشین ته راغلم. دلته به اوس تاسو ته طریقه وښیم چې څنګه کولی شئ ATM ماشین څخه پیسې وښکئ. نو زه ماشین ته داخل کېږم دوستانو. ښه نو دوستانو، خپل کارت به راواخلئ او په دې صورت چې ګورئ تصویر کې دغه ځای کې به د ATM واچوئ، کوم ځای کې چې کارت غواړئ. بیا دلته د ژبې پروسه راځي، ATM کې ژبه انتخابوم ورته. دلته اوس تاسو کوډ غواړئ د دې کارت یا د حساب پې کوډ، هم د حساب پې کوډ به مو ورکړئ. دلته به وډرا ووهئ، د پیسو وډرا. دلته به همدا لومړی ووهئ جاري حساب، په دې زه کلیک کوم. دلته اوس افغانۍ ووهو، زموږ سره افغانۍ. دلته اوس تاسو ته اماونټ راځي. زه دلته د ادر وهم، زه غواړم له خپل ځانه یو اماونټ ولیکم. زه غواړم چې مثالا دغه مقدار پیسې وښکم. دلته تاسو ته لیکي چې څومره پیسې باسئ، لاندې تکمو نه هم مقدار ووهی شي. زه غواړم 9,000 م انتخاب کړئ. دلته اوس وایي رسید اخلئ، زه وایم هو رسید اخلم. په دې باندې کلیک کوم، اوس دا به موږ ته پیسې راوښکي. ښه نو دوستانو، داسې مو ووهه. ګورئ دلته موږ ته صفحه کې ولیکل چې انتظار شئ، پیسې اوس درته راوځي. نو اوس انتظار کوم، ما ته دا ماشین نه پیسې راوځي. بالکل راغلی. نو دغه دوستانو پروسه وه چې څنګه کولی شو په ساده ډول خپل آنلاین کاروبار پیسې د حساب پې د لارې نغدې کړو. هغه که د ټیک ټاک وي، که د یوټیوب وي، همداشان که له ګیم اپلیکیشن یو بل څه یې ګټو یا موږ سره په ویلیټونو کې